چې نبی آخر الزمان دنیا ته راتلو والا دی. د نبی علیہ السلام مبارک نیکه د نیکه پلار هاشم دا غنومو دی نوجوانو بالکل ځکه دی د ډېر لږ عمر ډېر لږ وخت کې دی وفات شوی دی. نو عربو کې دا ډېر زیات مهمان نوازو د نبی علیہ السلام د نیکه پلار ډېر مهمان نوازو. قحط چې کله به راغی نو ده به ډوډۍ راواغېستل او هغه به په کاسو کې ماته کړه او په هغې به ترکاري یا غوړي یا ښوروا واچوله او خلک به یې راوغوښتل او هغه ډوډۍ به خلکو له ورکوله. نو هاشم ورته په دې معنا وایي چې ده به خلکو له د ضرورت په وخت کې او د قحط په وخت کې ډوډۍ چوري کوله، ډوډۍ به یې ماتوله. هاشم ماتونکي ته وایي، ډوډۍ ماتونکي. خپل نوم یې عمر دی، عمر. او چې خلکو له به ډوډۍ ماتوله او چوري کوله او ورکوله به په دې نسبت ورته هاشم وایي. نوجوان دی لیکن الله پکې داسې صلاحیتونه یې ښودي دي چې دنیا ورته حیرانه وه. د عربو ټوله زندگی خو په تجارت وه، ځکه په مکه مکرمه کې نه غله کېدله، نه غنم، نه جوار، نه وربشې، نه کجورې. قرآن کې الله ورته وادٍ غیر ذی زرع ویلی دی چې دا هغه علاقه ده چې کم قابل کاش نه ده، فصل پکې نشته. نو دی هاشم یو مشوره وکړله او په هغه مشوره باندې عمل وکړ او د قریشو د عربو دپاره د تجارتي قافلې بندوبست شروع کړ. یو قافله به په اوړي کې تله یخ وطن ته او بله قافله به په ژمي کې ګرم وطن ته تله او د ټولو عربو د قریشو د قبیلو خلک به یې راغونډ کړل، د هغې مالونه به یې راغونډ کړل او قافله به یې ولېږله تجارتي. په هغه زمانه کې د قافلو به دا رواج و چې قافله به روانه شوه، دې ځای نه مثلا به روانه شوه نو په چارسده کې به یې دمه وکړه، خیمې به یې خښې کړې، خلکو سره به یې سوداګري وکړه. بیا به ورځ دوه پس روانه شوه نو مثال په طور ناګمان کې به یې دمه وکړه. بیا پېښور کې، بیا کوهاټ کې داسې به ورو قافله تله او یو ځای کې به یې دمه کوله او خلکو سره به تجارت کو. خو ډاکې ډېرې زیاتې وې، قافله به روغه او سالمه نه شوه رسېدی. چې روانه به شوه د شپې به پې ډاکوان رالل، یو ځای کې دشت بیابان و صحراګانې به وې، حمله به یې پرې وکړه، ټول مال به یې ترې لوټ کړه. دې هاشم یو پروګرام شروع کړ. ګوره د نبي علیہ السلام نیکه دی، هغه صلاحیت پکې الله پیدا کړی دی. داسې یو طریقه جوړه کړله چې دی په ټولو قبایلو ګرځېد، شامه پورې او داسې د روم د علاقې پورې وفدونه خواره کړل او دی فیصله وکړه چې کمه قافله کم کلي ته نږدې شي هغه کلي به یې ذمواري. که دا قافله چا لوټ کړه ذمواري به په هغه کلي. دی یو معاهده وکړه، چارسدې ته به قافله روانه شوه، که په هره لاره کې به قافله لوټ کړه، کوتمانځی مثلا رزړو یا بل کلي، دا نه به تپوس کومه چې دا قافله ولې لوټ شوه. دا د یو معاهده وکړه او بیا دا فیصله وکړه چې فلانکې ځای پورې قافله لوټ شو نو موږ به یې ذموار یو، او که دې نه واوړېده نو د شام خلکو تاسو به یې ذموار یې، که دغې حد نه برید نه واوړېده نو د روم خلکو تاسو به یې ذموار یې. دا سفارتي تعلقات چې ورته موږ وایو، د یو ملک سفیر او د بل ملک سفیر، دا پروګرام یې شروع کړ. حالانکې ډېر لږ عمر دی، د 18 کالو دی، خو پروردګار ورته دا یو صلاحیت ورکړ او په ډېر لږ وخت کې په عربو کې داسې چرچا شوه چې هر چا به یادو نو هاشم هاشم هاشم، بس نوم یې مشهور شو، یو لیډر ته جوړ شو، یو رهنما ته جوړ شو، کلي په کلي خبرونه خواره شو. خو پروردګار یې دې تندي کې یو رڼا پیدا کړې وه. هغه رڼا څه وه؟ دې تندي کې رڼا وه، هغه دا وه چې نجومیانو او کاهنانو به ورته وکتل، وی دا هغه شخصیت دی چې د ده په درېیم پوش کې، د ده نه پس په درېیم پوش کې نبي آخر الزمان پیدا کېدو. دا پراپګنډې خورې شي. دې سړي کې چې کم خوبې دي، ده کې چې کم صفات دي، د ده د زوی نه به بل پیدا کېږي او د هغه د زوی نه به بیا د آخر زمانه پیغمبر پیدا کېږي. او خشتوالی چې الله دله کم حسن ورکړی کم انداز، نو د عربو
یو خاندان رئیس داسې نو چې دته پیشکش نه کړي چې هاشمه واده ته نږدې یو ته مهرباني وکړه زما لور سره نکاح وکړه خپل لور دته په نکاح درکوم ده به نه صبر کوم بل چا به ورته پیشکش وکړه بل به ورته پیشکش کو او عربو کې داسې سردار نو چې هغه به دته دعوت نه ورکو چېرې ته به خامخا واده کې نوجوان بالغ شوې او زما لور دته په نکاح درکوم تر دې حده پورې تاریخ لیکي چې د روم که بادشاه یې د روم په هغه زمانه کې داسې و لکه اوس د امریکا ده دوه بادشاه وي دوه یو روم او یو فارس او دواړه به یو بل سره همیشه په ډغره وي دواړه د هغه زمانې سپر طاقتونه یو روم او یو فارس و د روم مشر چې دی نو هغه ته به هرقل وي هرقل دا د روم بادشاه لوی سلطنت و لکه دې زمانه کې چې د امریکې بادشاه وي هغه ته اطلاع رسېدله هغه په یو تجارتي سفر کې د هاشم سره ملاقات وکړه نجومیانو کاهنانو ورته وویل چې دا صاحبه هغه هلک دی چې د ده په اولاد کې نږدې پشت کې هغه نبي آخر الزمان پیدا کېدو والا دی دا هغه سړی دی خو چې دا پته ورته ولګېدله هغه ورته یو پیغام راولېږه وی ای هاشمه ما اورېدلي دي ډېر هوښیار و بادشاه و د روم ما اورېدلي دي چې ته ډېر زیات سخي یې ما اورېدلي دي چې ته په عربو کې د ډېر لوی عزت خاوند دی زه دا اورم چې تا د تجارتي قافلو دپاره یو ښه سلسله شروع کړه ما ته دا معلومات شوي دي چې ستا قوم ستا ډېر لوی عزت کوي نو ته د یو لوی قوم کشر یې رکوټ یې عمر دې کم دی خو تاله الله عزت در کړی دی نو زه تاله د روم شهزادګۍ په نکاح در کول غواړم خپله لور تا ته واده کول غواړم او په ډېر لوی عزت راشه د ما روم علاقې ته زه به تاله خپله لور چې د روم شهزادګۍ ده چې په حسن کې د هغې مثال نشته د دنیا بادشاهان یې خپلو زامنو له غواړي نه ورکوم تاله در کوم ته مهرباني وکړه راشه ډېر په عزت به تا ته د خپله لور واده کم ټول روم کې به ستا د مشرۍ چرچه وشي ځکه چې د روم د بادشاه زوم به شي بیا به تاله ډېر عزت سره قافله رخصت کم او زه خپل وطن ته دې ځه لیکن هاشم وی چې دا هېڅ چرې نه کېږي د هغه دا مقصد و چې زه دا د پیغمبرۍ د نبی علیه السلام دا نسب لږ ځان ته رانږدې کم او زه خپله لور دا ده ته په نکاح کم دله ورکم او زما په اولاد کې بیا نبی آخر الزمان پیدا شي دا یو سوچ او فکر و هاشم وی داسې نه کوم مدینه منورې ته لاړ د مدینې منورې په سفر باندې د 15 کالو دی ور عمر یې دومره دغې وخت کې لوی تجارتي سفر کې مدینې منورې ته لاړ هلته کې خلکو سره د مدینې شریفې خلکو سره خپل تعلقات او خپل روابط برابر کړل تجارتي خبرې ترې وشولې هلته کې یو جینۍ وه سلما د هغې نوم سلما بنت عمر دا د بنو النجار قبیلې بنو النجار یو مشهوره قبیله ده په مدینه منوره کې لکه څنګه چې په مکه مکرمه کې د قریشو مضبوطه قبیله ده هلته بنو النجار مضبوطه قبیله وه د هغې یو جینۍ وه او هغه جینۍ سره د هاشم واده شو د هغه جینۍ دې خوښ شو او د هغه جینۍ خوښه شوه او بس هغې پیغام ورولېږه وی ډېره ښه خبره ده د هغه جینۍ سره د هاشم واده شو او د واده نه پس څه موده دی په مدینه منوره کې اوسېده څه موده یې تېر کړل په هغه قبیله کې هغه خپله سخرګنۍ کې او بیا د هغې نه اجازت وغوښته چې اوس به زه روان شمه مکې مکرمې ته خپل کلي ته ځمه او چې د هغه کلي نه راووت بس نږدې کلي کې ناجوړه شو وفات شو هاشم وفات شو 25 سال 15 کال عمر کې وفات شو لیکن کومه بیبي چې واده ورسره کړی و هغې بیبي نه د دې پلار د پیدایش نه پس د نبی علیه السلام مبارک نیکه عبدالمطلب پیدا شو او هغه عبدالمطلب بیا د خپلې مور سره په مدینه منوره کې اوسېده ګوره مخکې رب العالمین د اشارې کوي چې ودرېږه چې یاد لره د مدینې منورې جوړه کړم چې نبی علیه السلام بیا وروسته هجرت کوي هجرت مدینې منورې ته نو چې کم از کم دا مدینه منوره هغه کلي چې د پیغمبر علیه السلام ماماخیل خو دي که نه لکه نبی علیه السلام به وایي چې بنو النجار زما ماماخیل دي دا زما د ماما کورنۍ ده او دام یو عجیبه واقع ده په دې لاره باندې دلته یهودیان اوسېدل په دې لاره باندې د یمن یو بادشاه د طبع د هغه نوم دی هغه تېرېده د مدینې منورې په خوا دې ځای کې دمه وکړه چې دمه یې وکړله نو د خپلو مشرانو ورته ووې علما چې کوم د سره په قافله کې وی بادشاه سلامت دا خوره مونږ ته معلومه ده دا څه بل شان خوره ده څنګه خوره ده وی هغه نبي آخر الزمان به دې خوره کې هجرت به کوي او دلته به دفن کېږي مونږ کتابونو نه معلومه کړه مونږ ته پته لګي چې دا هغه خوره ده
نو د پیغمبر علیه السلام د نبی آخر الزمان خو ډېره لویه چرچه وه، لکه اوس چې د عیسی علیه السلام مونږ یو چرچه روانه ده او رښتیا خبره ده، قرآن کې ثابته ده، حدیثو کې ثابته ده چې عیسی علیه السلام به د اسمان نه راکوزېږي، بادشاهي به کوي. دقسې د پیغمبر علیه السلام متعلق یو خبره خوره وه چې د آخر زمانې پیغمبر انقریب راتلو والا دی. نو دغې بادشاه دا چلو که چې په مدینه منوره کې یو مکان جوړ کړ، ډېر اعلی ښکلی کور یې جوړ کړ، او په هغه کور کې د دې خپلې قافلې یو لوی عالم چې ډېر بزرګ او ډېر نیک و، هغه عالم یې په هغه کور کې ډېره کوي دا ستا کور دی، دا ته به دې کې اوسېږي، تا زه پرېږدم، مونږ د نزو ته دلته پاتې شه. او هغې عالم نه یو خط ولیکه، وی دا خط به ځان سره کېدی او که ته مړ کېدی نو دا به خپل زوی ته وصیت کوي چې دا خط ځان سره سنبال کا، او زوی ته به دې وایي که ته مړ کېدی نو ته به خپل زوی ته دا خط وصیت کوي، او دارنګې به هغه ته وایي چې دا خط رستو رواني بس. او په خط کې لیکلی سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خط لیکلی، د پیغمبر علیه السلام نوم، د هغه نسب چې تا ته زه دا خط لیکم، زه په دې لاره تېرېدم او ما د خپلو علماو چې دلته به نبي آخر الزمان راځي نو تا ته یو خط لیکم او دا مې تا یو کور جوړ کړ، دا ستا کور دی چې کله ته مدینې منورې ته هجرت وکړې نو ته به بل خانه دې کور کې به اوسېږي. هغه عالم ته وایي چې ته به دا خط خپل زوی له ورکې، که ستا په وخت کې دا نبي آخر الزمان راغی دا خط به ته ورکې، کور به ورته خوښې کې ته به ته دې دا د هغه کور دی، مخکې نه یې ولا کور جوړ کړ. او که ستا د زوی په وخت کې راغی نو زوی به دې پوهېږي که نبي آخر الزمان راغی نو دا خط به ورله ورکړي، کور به ورته پرېږدي. او زوی ته به دې بیا ووایي چې هغه خپل زوی ته دا وصیت وکړي چې که نبي آخر الزمان راغی دا کور به ورته خوشي کړي، دا د هغه دا خط به ورله ورکړي. اتفاقا دا ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې کم کور ته نبي علیه السلام هجرت وکړ ورته راغی پکې دیره شو، دا د هغې عالم نوسی و، او هغه ختم دی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه سره پروتو. نو چې نبی علیہ السلام مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ، چاوي زما به میلمه، چاوي صاحب ما سره به، چاوي ما سره به، وی دا اوخه پرې دعوها فانها ماموره، وی دا ما دا اوخه پرې ده، دا الله تعالی طرف نه دې ته حکم شوی دی چې دا اوخه کم ځای سم لاسته بس د هغې کور والا میلمه. اوخه لاړه 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 یو ځای کې کېناسته، ځمکه به بیوله، هلته کېناسته، چې کېناسته فوراً پاسېده اوچته شوه، لکه داسې مخکې لاړه وګرځېده راوګرځېده واپس راله په هغه ځای کېناسته. چې کېناسته ابو ایوب انصاري رضی الله عنه زر زر سامان کور ته وتښتو، خوشحاله شو. او بیا نبی علیہ السلام له هغه خط ورکړه، الله رسوله دا ماته د نیکه نه یو خط دقسې نسبن را روان دی، او دا د یو تبع بادشاه یو زمانه کې په دې لار تېرېده، دی تاسو ته لیکلی دي. هغه خط نبی علیہ السلام ته میلاو شو، په هغې کې لیکلي چې دا کور ما تاله جوړ کړی دی، او کلم چې تا هجرت وکړه دا بستا کوری. نو نبی علیہ السلام مبارک دا ولې چې د اچا په احسان نه چې ګنې پردي کور ته نبی علیہ السلام راغلی دی، یا د چا همسایه دی یا د چا په کور کې دیره دی. نبی علیہ السلام به فرمایل یاره وی الله ډېر لوی بادشاه دی، الله ماله په هره موقع عزت را کړی دی، زه داسې وطن ته راوستم چې زما ماماخیل او نکاح نه ده. مدینه منوره دا د نبی علیہ السلام ماماخیل ځکه نیه د دې وطن وه، نکې د دې وطن دا نیه د دې وطن وه. او بیا عبدالمطلب دا هغې نیا اولادو، د هغې د نبي هم نیکه د هغې نوسیو، او دا هغه بنو النجار قوم، دا هغه قوم دی چې کم د نبی علیہ السلام ماماخیل دي. نو دا ګورې د پیغمبر علیہ السلام د پیدایش نه مخکې هغه تبع بادشاه پیشنګویي ورکوي، او هاشم له خلق په دې نیت لور ورکوي چې دا هاشم هغه کس دی چې د په نسب کې به پروردګار د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي. داسې یو قسم پیشنګویی وي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وفیات العیان کې ابن خلکان لیکلی دي، یو علاقې ته تلو چې ته دې لیکي چې یو علاقې ته لاړم، یو قافله ده او د قافلې نه زه خطا شوم، پیاده قافله د لاړم، یو غرض پسې چې لاړم قافله تلې وه، یو خوا منډې مې ووالې، بل خوا مې منډې ووالې، بل خوا مې منډې ووالې، قافله نشته. منډې وام په قافلې پسې چانه تپوس کوم په کومه قافله لاړه، داسې لاړه یو ځنګل ته رالم، یو ځنګل ته رالم را باندې سیلی شو، باد شو، باران شو، طوفان شو، شپه را باندې راله. یا خدای اوس پسو په ځنګل کې چې ته مار نی، لړم نی، زمری نی، شرمخ نی، دا به څه کېږي؟ وی پریشان یم یک تنها، او دې خوا داسې شیبې باران دی، زلزل دی چې خدای مرمه. یو رڼا مې لرې ځای کې صحیح کړه، وی مې چې دا جوړ زمونږ قافله ده او یو ځای کې خیمه خښې کړي دی، اور به بل کړي، هغې رڼا پسې منډې ځان مې ورورسو. چې مې ورورسو مې وکتله
نو هغه یو ډیوه بلیږي او یو آبادی ده، قافله نه ده، یو آبادی ده. چې مې وکتل آبادي ده، اوس شپه ده، نیمه شپه ده او یو لویه قلعه ده، پکې بره ډیوه بلیږي، د هغې نه رڼا خیږي، بجلی خو وینه هغه زمانه کې. وی رالم او د دروازې خوا کې ودرېدم چې اوس د باران نه ځان بچ کړم. دروازه مې وډبوله. چې مې وډبوله یو سړی بره ناست دی، په قلعه اواز یې راکړه څوک یې؟ چې زه خو میلمه یم او د قریشو یم او د مکې یم. دا چې نوم به واغېسته نو خلکو به یې قدر کوو، ځکه مکه خو مخکې نه پکې بیت الله دی. نو د ګیر چاپېره علاقې خلک به ټول بیت الله ته راتلل د حج دپاره. نو اوس هم که یو سړی راشي او تا ته وایي چې زه د مکې یم، نو خلک د مکې د نوم د خاطره د هغه عزت کوي، قدر یې کوي. هغه زمانه کې هم دغه مکې ته به خلک حج له راتلل، عمرې له به راتلل، نو ډېر احترام به خلکو د مکې والا کو. نو دی همغه وایي چې وروره زه د مکې یم، د بیت الله د خو یم او میلمه یم، باران ووالم، ګلی ووالم، طوفان ووالم، مهرباني وکړه شپه ده دا ور راته لرې که قافله رانه بېدرکه شوې، زه ترې روک شوی. هغه ورته وایي چې نه مونږ خو د شپې ور چاته نه درکوو. یاره وایي ته مهرباني وکړه که ستاسو مشر نو هغه ته ووایه او زه مرمه د یخنۍ د لاسه. هغه لاړ هغه خپل مشر ته وایي چې دغسې یو میلمه دی، وایي چې زه د مکې یم او قافلې نه پاتې شوی یم، ما ته دا دروازه کوله وکړه. اهله شابه وایي مسافر دی، زر ورته ورکوله وکړه. او دا مسافر د مکې دی، د مکې د خلکو خو مونږ ډېر قدر کوو، احترام کوو. وی دروازه راته کوله وکړه. وی چې کوله ویې کړه، میلمه یخني دې شوې ده ډېره زیاته، اور یې راته بل کړه، ګرم یې کړم، ډوډۍ را باندې وخوړه. او حتی چې دا هغې محل کې دغې دا چې کومه قلعه ده دې کې چې کوم مشر و هغه په خپله را کوشو او زما ډېر قدر او عزت یې وکړه، په ما ډوډۍ وخوړه، ډیوه بلیږي، ما ته داسې نیغ نیغ ګوري، زه ډوډۍ خورم دې ما ته نیغ نیغ ګوري. وی هغه څوکیدار ته وایي چې مهرباني وکړه د شپې ښه بستره ورکړه او د ځان له کوټه ورکړه چې دې پکې وده شي او سار به زما د اجازت نه بغیر به نه ځې، هېڅ غم مه کوه. مې چې صاحب ما نه قافله تلې ده، ما ته خو لار نه را معلومه، هېڅ غم مه کوه، تا به مونږ نوکران به درکو، تا له به مونږ سورلی بندوبست وکړو، تا به مونږ مکې ته رسوو، ته زمونږ عزتمن میلمه. وی خوشحاله شو. وی شپه مې تېره کړه چې سار رڼا شو، هغه سړی راکوز شو. چې راکوز شو ما ته نیغ نیغ ګوري او ډېر په شوق راته ګوري او ښه ډوډۍ ناشته یې راله راکړه او ډېر زیات زما عزت یې وکړ. زه د زړه کې ویم چې دا سړی ما پېژني څه، زما دونه قدر یې وکړه چې دونه به سړی د پلار او د استاد زمونو کې لکه راځي چې زما څومره عزت کوي او زما څومره قدر کوي. ته څوک دی؟ وی خیر چې ما ته وی میلمه دمه شوې؟ مې چې راځه میلمه چې در باندې سیل وکړم. مې چې صاحب دا کوم ځای ته زه راغلی یم، دا کوم ځای دی؟ وی چې دا خو زمونږ د عیسایي یم، پادري یم او دا زمونږ ګرجه ده، زمونږ عبادت خانه ده. عموما هغه زمانه کې چې به کوم غټ پادریان و نو هغوی به چې د ځنګلو کې یا د غرونو په سمڅو کې په غارونو کې به ناست و خپل عبادتونه به یې کول. دا زمونږ ګرجه ده، زه عیسایي پادري یم، د عیسایانو مشر، او دلته کې زمونږ د ګیر چاپېره علاقې د خلک راځي او دلته کې عبادت کوي او زه پکې دی ځنګل کې. وی راځه. وی روان شوم، یو ځای راته ښیي، بل ځای راته ښیي، یو کوټې ته یې بوتلم. وی چې کوټې ته یې بوتلم، هغه کوټه کې 3 بوتان دي د کاڼي. وی دې ورته مخامخ ودرولم چې دې ته ګوره. وی چې ما هغه بوتانو ته وکتل نو په دې زړه کې وایم چې ابوبکر خوب یې نه او که ویښه ده. وی ځکه چې ښي طرف ته کوم بوت و هغه زما و، بلکل زما ډیزاین دی او زما نقشه ده او هغوی خاندي اوس. او وی چې کوم منځ کې بوتو نو دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی چې د هغه نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. دا خو د نبي علیه السلام د نبوت دعوه نه ده، که ډېره مخکنۍ خبره ده. دا د هغه بوت دی، د هغه شکل دی، بلکل هوبهو د هغه شکل. او چې ګس طرف ته کوم بوت ولاړ دی دا د حضرت عمر بوت دی. حیران شوم چې یاره دا ښي طرف ته زه یم، منځ کې د نبي علیه السلام مبارک نوم واغې چې دا هغه دی، او ګس طرف ته زما بل ملګری دی د مکې عمر، دا د هغه بوت دی. دا څنګه چل شوی دی؟ دا بوتان زمونږ چا جوړ کړي دي؟ او دا بوت خو چې چا جوړی خو مخامخ به ورته سړی ناستي نو هله به تصویر جوړی که نه، چې یو سړی ته مخامخ نه ناسته ته د هغه تصویر خو نشي جوړول، دا خو ډېر ګران کار دی. وایي زه ځان ته هم ګورم، لاسونو ته هم ګورم او دې خپل بوت ته هم ګورم.
وی هغه سړی ما ته وی چې سوچ مه کوه. وی بیا چې زه ویښې مه کو دې مه وی ویښې. وی ما ورته وی چې اخر دا څه که دا څوک دی؟ وی نه او خو دې پېژندل دا څوک دی؟ مې چې د اخري طرف ته خو د ما نقشه ده. میانځ کې را چا ده؟ دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی او د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم. دا د هغه نقشه ده. ګس طرف ته را چا ده؟ دا د ما یو بل ملګری زما د قوم عمر د هغه نوم دا د هغه ده. وی ټیک دي څه فرق خو پکې نشته. ستاسو را تصویرونه چې موږ په دا کاڼي جوړ کړي دي فرق خو پکې نشته. ما چې بالکل پکې فرق نشته. خو زه حیران پدې یم چې دا جوړ کړي څنګه دي. موږ ته څوک ناستو زمونږ نقشه جوړه کړې ده. هغه زمانه کې یو کیمرې هم نه وې که نه چې په کیمره فوټو واله. او د انسان بوت چې جوړی که نه دا ګوره ډېر ګران کار په کاڼي کې. دا هر انسان دغه پوزر او دوه سپېمې دي، دغه دوې سترګې دي او دغه خولې ده. دا خو د ټولو خلکو دي، خو د چا سترګې لږې غټې د چا وړې دي، په دې فرق راځي. د چا پوزه لږه غټه ده، د چا وړه ده، په دې فرق راځي. د چا رنګ لږ تور دی، سور دی، سپین دی، نو په دې فرق راځي. د چا مخ لږ غونډې دی، چا اوږد دی، په دې فرق راځي. نور خو همدغه یو دوه سترګې دي او دوه سپېمې دي او دغه یو خوله ده او دوه غوږونه دي او دغه مخ دی، بل څه فرق خو پکې نشته. نو چې تله چا بوت جوړه لږه غوندې پوزه یې وله غټه جوړه کړه، یا د هغه پوزه غټې تا وله لږه وړه جوړه کړه، دا بیا هغه شکل وي نه. د هغه سترګې یو شانتې دي، تا وله لږې غوندې بل شان جوړې کړې، لږې اوږدې دې کړې، لږې دې غټې کړې، لږې دې جاورې کړې، شکل بدل شو. د هغه خوله ده که لږه دې وله برسېره جوړه کړه، یا دې پکې پټه کړه، یا دې اوږده کړه، یا دې کولاو کړه، بس شکل دې بدل کړه. نو بوت چې را چا جوړی دا به په پیمانه یو شان کرخه راکاږي چې د هغه په شان پوزه، سترګې، غوږونه، رنګ چې معمولي فرق پکې نه. زه حیران شوم چې دې نه خو دا معلومېږي چې دا بوتان هر چا زمونږ د دریو کسو جوړ کړي دي. دا مونږ ته مخامخ ناست وو او مونږ یې باقاعده کچ کړی یو او مونږ خو نه څوک لیدي دي، نه زمونږ چا اندازه اخیستې ده. وایي ما ته وایي چې راځه، وایي کېنولو. وایي ما ته وایي چې دا خو تا وپېژندل چې ستاسو بوتان دي؟ ما وایي چې او بلکل. وایي ښه دا میانځ کې چې کوم هلک دی دا پیدا شوی دی؟ ما چې او بلکل زمونږ ملګری دی. وایي دا به نبي آخر الزمان، د آخر زمانې پیغمبر دی. ته به یې لومبی ملګری او د اګست طرف ته چې کوم ملګری دی عمر، دا به یې دویم ملګري. دا درې کسان. یا لکه دا منقشه ده کوم ځای نه پیدا کړې ده او لیکلې مو ده. وایي دا زمونږ په کتابونو کې دي، مونږ د خپلو کتابونو کې چې د نبي آخر الزمان کوم صفت دی، د هغه د لومبي ملګري کوم صفت دی او د هغه د دویم ملګري کوم صفت دی، هغې نه مونږ دا نقشې جوړې کړي. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو به څومره مضبوط صفت په دغه کتابونو کې وو. وایه که نه؟ نو به که به نو دا دې ته وایي. او بل دا نقشنګار د کمال سړی و چې انسان دې لیدې نه وي، د هغه د صفت نه د هغه ډانچه جوړه کړې ده. وایي د ما اړه کې خو شک راغی، سوچ مې راغی. یمن ته څه زمانه پس لاړم. یمن ته چې لاړم یو تجارتي قافله کې، نو هلته په یمن کې یو سړی راغی. وایي ما ته وایي چې ته ودرېږه، ستا څه نوم دی؟ وایي ما ورته چې زما فلانکې نوم دی. د پلار دې څه نوم دی؟ فلانکې. د کوم کلي؟ مې چې زه خو د مکې مکرمې اوسېدونکی یم. د کوم قوم سره تعلق لري؟ فلانکې قوم مې دی. کومه محله کې اوسېږي؟ فلانکې محله کې اوسېږي. یاره وایي ته یو مهرباني وکړه، دارون دې لږ ښکاره کړه، زما پکې یو غرض دی. مې چې ته زما پرون څه کې دا خصائص کبرا کې دغه لیکلې ده سیوطي رحمه الله، دارون باندې څه کې وایي زما پکې غرض دی. مې چې زه خپل رنونه چاته نه ښیم. وایي ملګرو ما ته وایي چې خیر دی بوډا سپینګري دی وښایه که نه څه کېږي. وایي چې رون مې ورته اوچت کړ نو په هغې یو داغ و. وایي ما ته وایي چې ته به د آخر زمانې د پیغمبر لومبی ملګری د هغه لومبی خلیفه به. لکه تا څنګه معلومه کړه؟ وایي چې د آخر زمانې د پیغمبر پوره نقشه او د هغه د ملګرو پوره نسب او نقشه مونږ سره زمونږ په کتابونو کې موجود. زمانه تېرېده، خبرې تېرې شوې، ډېر کلونه پکې واوړېدل. هغه دور دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه. نو په ټولو ملګرو کې لومبی ملګری په بالغانو کې چې هغه ایمان راوړی دی هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نبی علیہ السلام سره ملګری و که نه، دوستانه و. باندې چې تا کوم دین راوړی دی په هغې ما ایمان راوړه.
ایمان مې راوړه خو یو تپوس ته نه کومه چې ستا د نبوت څه نښه شته ځکه پیغمبر خو معجزه یې که نه د عقل نه خلاف یو نښه یو نښه شته د نبوت د پیغمبرۍ شته چې ته ما ته هغه نښه وښیې ایمان مې راوړه ګورې په دې خیال تپوس نه کومه که نښه دې وښوله نو مؤمن به شم او که نښه دې ونه ښوله نو ایمان به نه راوړم ایمان مې د باندې راوړه منم دی هسې یو نښه شته وایي ما ته وایي چې څه نښه ده وایي زما د پیغمبرۍ نښه هغه ده چې په یمن کې هغه پادري ستا پرون هغه داغ کتلی وی زما دی قسم پر رب العالمین که دا البما خپل پلار ته یا خپل مور ته یا چاتم ویلو او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لیکي چې نام خصائص کبرا کې شته د سیوطي کتاب دی پیتلی هم یو علاقې ته هغه علاقې ته چې لاړم نو د قریشو ما تاسو ته وي خلکو به ډېر قدر کوي عزت به کوم وی خلک راته راجمع شو چې موږ ته څه نصیحت وکړه ته قریشي او د مکې د خلکو نه نو موږ ته څه نصیحت وکړه وی زه پاڅېدم مګر چې دی نوجوان دی هلک دی وی څو خبرې مې وکړو دې کې یو بوډا سپینګیري سړی راغی بوډا بابا دی وی یو خط ورسره دی وی ما ته وایي چې په دې دستخط وکړه وی ما وی چې بابا دې کې تا څه لیکلي دي وی چې بس په دې یو دستخط راته وکړه مې چې زه څه ولیکم څه دستخط وکړم څه دې لیکلي په هغې کې دا لیکلي و چې که زه عمر بادشاه شم او بیا ما په دې علاقه حمله کوله نو دا فلانکې کلي کې چې کومه د عیسایانو عبادت خانه د ګرجره دا به نه روانو وی مې چې بابا ټوکې را پورې کې ما ته ګوره عمر ته ګوره بادشاه ته ګوره عرب لا چاله بادشاهي ورکړي عرب خو قبایلي خلک د هغوی مشر کم دی بل به ومني او بیا زما بادشاه کېدل او په دې علاقه باندې حمله کول او ګرجې روانول کاکا ټوکې را پورې مه کوه وی ما ته وایي چې نه کنه ته ما ته دا لیکل وکړه وی مې چې بابا ته لیونی که زه ته روغ نه ښکارم زه به څنګه عربو بادشاه شم او په دې علاقو به حملې کوم وی ستا غرض سرې خو ماله دا دستخط وکړه وی خلکو راته وایي چې د بوډا بابا دی د عیسایانو مشر وی ما دستخط ورته وکړه بس زمانه تیره شوه کلونه تیر شوه خبره ته یېره ده راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه هغې نه پس حضرت ابوبکر صدیق بادشاه شو هغې نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو حکم یې وکړو جهادونه غذاګانې شروع شوې دغه علاقه کې چې دا دې کم تلی و او بابا ته خط اخیستی و په هغه علاقه فوج د مسلمانانو ورغی چې فوج ورغی په دې ګرجه ورغلی دا ګرجه روانه و بابا بوډا سپینګیری دی روز یې په دې سترګو راویزان دي څه کوئ بچو موږ بابا ستا دا ګرجه روانه و وی پام کوئ دې له ګوتې یو نسئ ولې وی ستاسو امیر المؤمنین ما له خط را کړی دی ما له لیکل را کړی دی لیکل وښایه چې ویې د عمر دستخط دی رضی الله عنه چې دا به نه روانو وی دا ما له لیکل را کړی دی ستاسو بادشاه څنګه ښه عمر خو موږ ته وایي چې ګیروانې کوي ګرجې او تا له لیکل در کوي فورا یې دا هغه ځای نه بابا دا خط را کړه دا موږ هغه ته ښایو چې دا د هغه دستخط دی او که د هغه دستخط نه دی وی وښایه ورته استازي له هغه خط ورکړو مدینې منورې ته یې راولېږه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته چې دغسې صاحب ته موږ ته حکم کې چې دا روانه کا او هغه له بابا له د بوډا سپینګیري د زمانو دی هغه له خط ورکړی دی وی دا بابا راولې بابا یې ورته حاضر کا بوډا بابا دستخط خو زما دی خو دا درنه تپوس کوم چې دا کله ما کړی دی وی دا صاحب ته پخوانۍ زمانه کې چې ته کلونه مخکې زمونږ علاقې ته راغلې لا هلک وې او تا نه ما دا لیکل اغېښتي بابا بالکل ټیک ما ته یاد شو خو دا تپوس ته نه کوم چې تا ته هغه وخت کې څه پته لګېده چې زه به بادشاه کېږم او دا علاقې به روانوم وی چې تا کله خبرې شروع کړې ستا اواز مو پېژن ما بیا خپل کتاب راواغېشت هغې ته به مې کتل او تا ته به مې کتل زمونږ په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې کوم دویم خلیفه و هغه ته وې ما هغه صفتونو نه معلومه کړه او دا موږ سره باقاعده نقشه پرته ده چې دی به راځي او ګرجې به روانوي او د حکومت به ډېر لرې علاقې ته به رسېږي نو ما یې چې راشه موقع غنیمت دی دا لیکل خو د نوالم چې زما دا ګرجه خو به روانه نه کېږي دومره بهتر صفتونه والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل دا صفتونه د مرګرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په پخوانو کتابونو کې
د نبی علیہ السلام مبارک وصف خو پرېږده د هغه د ملګرو صفتونه دا پوره تفصیل پروت دی نقشه پرته ده په تیرو شوو کتابونو کې ستا د امت نقشه پرته ده ستا د پیغمبر علیه السلام د کلي د هغه د هجرت د هغه د مبارک شکل د هغه د قوم د هغه د نسب پورا نقشه په پخوانو کتابونو کې پرته ده یهودیانو سره قرآن حکیم کې الله فرمایي فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به هغه پیغمبر چې دی پیژنده وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا مخکې چې به د دې یهودیانو جګړه چا سره راله نو څه به وي د آخرې زمانې پیغمبر راتلو والا دی که خیر او پیدا کېږي به مونږ به د هغه مرسته کوو او تاسو له شکست به درکوو خو چې هغه پیغمبر راغی وی پیژن چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی ظالمانو بیا هم پې کفر وکړو عبدالله ابن سلام نه چا تپوس وکړو وی قرآن حکیم کې خو الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم چې دې یهودیانو ته د نبي آخر الزمان داسې معلوم دی داسې پیژني لکه خپل بچي چې پیژني خپل بچی خو سړي ته معلوم چې نماز ویلی کنه قرآن کې الله داسې پیژني لکه خپل بچی چې پیژني دا رښتیا ده او ته څه وایي وی نه داسې نه ده وی په خپل بچي کې م شک شته او د آخرې زمانې په پیغمبر کې م شک نشته بچی کې م شک شته څه پته لګي زه وایم زما بچی دی مور مې چې ښځې مې چې ته غلطي کړي زه څه خبرې زه خو ظاهر کې زما بچی دی زما د ښځې زوی دی که ښځې مې چا سره چې ته غلطي کړي او دا بچی د بل چا نه پیدا نو خپل بچی کې مې شک شته او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې مې شک نشته دا راته بالیقین معلوم دی چې دا د آخر زمانې رښتینی پیغمبر دی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد عیسی علیه السلام زیری ورکړی زیری چې زمانه پس به بل پیغمبر راځي احمد به د هغه نوم وي ټول وایي الحمدلله دا زمونږ د پیغمبر شان دی دا زمونږ عزت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان دی لوی عزت دی نو پخوانو کتابونو کې په پخوانو صحیفو کې دا خودی نقشه ټوله بدله کړې ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه کوي چې د هغه د ملګرو دا صفات موجود دویمه غټه نښه د پیدایش نه مخکې پروردګار داسې حالات پیدا کړل چې خلکو کې تبدیلی بالکل راغله یا خو دغه د عربو خلکو د مکې داکې به یې کولې بدعملۍ به یې کولې او د دنیا غلاګانې به یې کولې ظلمونه به یې کول لوڼه به یې جمدۍ خښولې د نبی علیہ السلام د پیدایش نه لږ غوندې مخکې یو ډله راوچته شوه په مکه مکرمه کې هغې وی یاره دا قوم خو ډېر پلانت شو ډېر خراب شو غلاګانې شروع شوې زناکارۍ شروع شوې بدعملۍ شروع شوې د دې مخنیوي پکار یو ډله پیدا شوه او هغې خلک کینول مشران یې کینول وی نه دا څه کوو مونږه فحاشي ده چاته خپله ښځه نه ده معلومه چاته خپل بچی نه دی معلوم غلاګانې ډاکي ده خو سخت ظلم دی نو هغې یو فیصله وکړه چې دې نه پس به نه څوک غلا کوي نه به ډاکه کوي نه به څوک بدعملۍ کوي نه به څوک زیاتی کوي نه به څوک په چا ظلم کوي دا ګوره د نبي علیه السلام راتلو نه مخکې ورته الله دا فضا دا خلک وارول هغه ځای نه سیبه ابرهه را خطا شو چې ته دا مکې مکرمې نه یو عربي تلی او هغه یمن کې ځان له ده یو خپل بیت الله جوړ کړو یو خپل بیت به ورته وایي بیت الله نه بیت به ورته وایي یو خپل کور یې جوړ کړی خلکو ته وایي مه ځئ مکې ته دلته راځئ او طوافونه کوئ عبادت کوئ یو عربي له غوسه ورله لاړه او په هغه کوټه کې ورته لوی اودس ماتې وکړه دا زمونږ د بیت الله په مقابله کې هلته بله کوټه جوړه کړې لوی اودس ماتې پکې وکړه ابرهه بادشاه چې هغه راویښ شو راغې تپوس یې وکړو دا ولې وایي دا صاحب بل چا باندې شک نه راځي خو د مکې یو سړی و دلته وړېده راوړېده معلومیږي دا چې د مونږ د دې ساره د عبادت خانې بېزتي هغه کړې ده وایي ښه اله به زه دمه کوم او ډوډۍ به خورم او خوب به کوم چې تر څو مې دغه بیت الله د مکې نیروان کړی لوی لښکر یې جوړ کړه د اتیانو د اتي غټ اتي ته مشر و مخکې و اتیان او صیبه لوی لښکر او وی زو او دا د بیت الله کې د عرب دوی زمونږ د عبادت خانې بېزتي وکړه موږ زوره دوی د عبادت خانې بېزتي کړو دا ولې لوټې لوټې کوم مکې ته اطلاع راورسېدله چې صیبه د ابرهه لوی لښکر را روان دی او بلا لښکر دی ورسره جنګي ساز و سامان دی ورسره اتیان دی په لوی دومدام کې را روان دی د مکې خلکو کې طاقت نو چې دې مقابله وکړي دومره طاقت په چا کې نو
خلکو یې څوک وی دا چې کلې خوشي کو او تختو غرونو ته به وخېږو به دې به راشي بیت الله بروان کې دې به دې مونږ بیا جوړ کړو بل علاج یې نشته دا ابرهه چې راغی نو دې د مکې مکرمې لږ غوندې بار دیره شو دمه کوي او راځي اوس په دې زور کې او په جوش کې په بیت الله حمله کوي او دې نیت کړی چې بیت الله به لوټي لوټي کوم چل خیم دې عربو ته چې دې څنګه راځي او زما عبادت خانه روانه چې څومره د عربو د خلکو اوښانو څارویو هغه ټول ونیول د اوښان چې په غرونو کې دا کمې رمې مخې له درځي دا ټولې راولې د نبي علیه السلام چې کوم نیکه دی عبدالمطلب ده ته چا ووي چې ستا اوښان یې ونیول وی ښه وی ورغې ابرهه له وی څه کوې مړه به دې کوې نه خپل اوښان ترې غواړم تاریخ لیکي چې د نبي علیه السلام مبارک نیکه عبدالمطلب د ابرهه ته ور مخامخ شو وی دا څوک دی وی دا جي د قریشو کې یو سردار دی په سردارانو کې اوس ګوره څنګه چې د هاشم د تندي نه هغه رڼا تله او خشته انسان و دارنګې عبدالمطلب هم ډېر خشته انسان چې چا ته به ور مخامخ شو نو بې اختیاره به هر چا قدر او عزت به کو ابرهه په خپل تخت شاهي باندې ناست دی خو چې عبدالمطلب ور مخامخ شو ابرهه ورته صاحب تخت باندې پاسېد راکوشو ورته غاړه وه وی دا څوک دی وی دا چې د دې علاقې په سردارانو کې سردار دی روچت یې که ځان سره په تخت کېنو وی حضرت څه پسې راغلی وی زه راغلی یم زما اوښان تا نیولي دي ما ته مهرباني وکړه هغه خپل اوښان راکړه اوهو وی ډېر ساده هوښیار نه ولې صاحب وی ګوره ته چې ما ولیدې د ما پړه کې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو او ما پړه کې دا فیصله وکړه چې ته څه وې زه به ستا منم ما اړه کې دا فیصله کړې وه که تا ما ته وې چې زمونږ دا بیت الله مروانه وزه نو ام زه ځم واپس دونه قدر زما په زړه کې ستا راغی نو ته یې لبې له خپل اوښان غواړې نیک بخته ساده دا به دې ویلو چې دا بیت الله مروانه وه دا به دې ویلو چې زمونږ په کلي حمله مه کوه زه واپس ځه ما دا فیصله کړې چې ته څه وې زه یې منم یې لبې له اوښان سي زه اوښان ورته پرېږدی د اوښانو تپوس کې وی نه که نه زه قمقل نیم وی د اوښانو مالک زه یم او د دغه بیت الله مالک څوک دی الله دی زه به د خپل شي تپوس کوم الله به د خپل شي تپوس کوي زما د الله د کور سره څه دي الله پیش خپل کور یې پیش زه د اوښانو مالک او د دې کور مالک بل ذات دی هغه پیش او تپوس یې پیشه ما له راکړه اوښان یې وله ورکړل عبدالمطلب قوم ته وی ځای وطن خالي کې ووتل د وطن ګوره د نبي علیه السلام برکت ته دا علماو لیکلي دي چې د نبي علیه السلام د پیدایش نه مخکې د هغه برکت الله د دریاب د غاړې نه ابابیل لوچت کړل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول ابابیل راله د توتکرو په شکل توتکرې نو ادي په شکل مارغانو سټونه نو سټونه لنډي لنډي سټونه دا سینو دا سره جنگېدلي راله صاحبه او هر یو توتکري سره درې کاڼي دي یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې بل په بل پنجه کې او چې څنګه را مخامخ شو او د هغه ځای نه به یې کاڼی را خطا کړ نو دا سر به پرې ولګېده د فوجي او د دې وجود نه به یې ووته او د هغه تینه به یې لاندې ووته دې ته میزایل وایي دا د الله میزایل دی د الله توپه ده د الله ګولۍ ده ټول لښکر تس نس شو په هغه ځای تس نس شو اتی وتښتېد ابرهه وتښتېد بل ځای الله مردار که بیت الله الله محفوظ وساته دا د چا د برکت نه دا ګوره علما لیکي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د برکت نه ولې قرآن کې الله وایي لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اتیانو لښکر سره مې څه وکړل ته پته نه لګي امې تباه نه کړه امې برباد نه کړه نو دقه رنګې دا قوم د مکې خلک ستا خلاف کوي ستا د پیدایش نه مخکې ستا د کور دشمن ما تباه کړی دی د الله د کور دشمن نو اوس به هم د الله د کور دشمنان تباه کړم او برباد به کړم دا مخکې نه الله رب العالمین داسې طریقې پیدا کړې وي پیدایش نه مخکې بیا عجیبه نښې اسمان کې دا ستوري به چودل پړق به شو داسې یو لوی پړق به لاړ هغه ځای نه به یو شغله را خطا شوه دې خوا به لاړه ټوله شپه په اسمان کې پړقار به چې څومره نجومیانو څومره کاهنانو او څومره په دغه وطن کې د پخوانو کتابونو پوه خلکو پوه هغې دا پیشنګویه ورکړه چې دا هغه وخت دی چې د آخر زمانې پیغمبر خامخا راتلو ونه
پاتې کېدو والا نه دی. عبدالمطلب خوب ویني. خوب راغی یو سړي ته، یو کاهن ته، ما بیګا خوب لیدل. وایي زه ملاست یم ودیم او زما د دې ملا نه یو اونه پیدا شوه. اونه هغه اونه داسې اسمان ته اوچته شو، څانګې یې خورې شو. فوراً اونه اوچته شو، څانګې یې خورې شو، خشته ښکلې شنه، او په هغه څانګو کې بیا فوراً میوه پیدا شوه. او زه لوړې پروت یم، زبره د شا نه ووتله. وی چې ما وکته چې دا ونه خو ما نه ووتله او څانګې دي پکې او ښکلې میوه ده. وی ما ور ټوپ کړې داسې چې دا میوه ترې وشو کوم، خو زه ورته ورونه رسېدی شوم. میوه مې ترې ونه شو کوله، واپس به را پرېوتم. بیا به مې ټوپ کړ چې میوه ترې را شو کوم، میوه مې راونه شو کوله. دې کې راویښ شو. هغه زمانه کې چې کم کاهن و، هغه له ورغې داسې خوب مې ولید. وی خوب دې رښتونه دی. وی ستا د شا نه به د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کېږي. خو یاره یو شی دی، د هغه میوې ته به ته نه رسې، د هغه د نبوت نه مخکې به ته مرې. ته به یې میوه ونه شو کولی شي او نه به د هغه میوه وخورې. واقعي هم دغسې شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تربیت عبدالمطلب کړی او د هغه د وفات نه پس بیا ابوطالب تربیت کړی دی. لیکن عبدالمطلب هغه زمانه کې وفات شو چې په کومه زمانه کې لا نبی علیه السلام د نبوت دعوه نه وکړه. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان، د پیغمبر علیه السلام لوی عزت. او دا ګورې زمونږ دپاره فخر دی، زمونږ دپاره دا حقیقت دی. په خپله فرمایي نبی علیه السلام چې وی ما ته الله د حشر د میدان راښکاره که بخاري شریف کې حدیث دی. وی همې کتل یو پیغمبر دی او هغه سره یو امتي روان دی. یو پیغمبر دی هغه سره دوه امتیان روان دي. وی داسې یو لویه ډله وه. وی ما ډکې سوچ وکړو چې دا جوړ زما امت دی او زما ډله ده، ډېره لویه وه. وی د جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا څوک دي؟ وی دا موسی علیه السلام خپل امت کې روان دی. وی دې کې یو بله لویه ډله وه چې د اسمان دا غاړې د هغې نه ډکې دي. وی ما تپوس وکړو چې دا د چا ډله ده؟ وی دا ستا امت دی، دا ستا امت دی، دا ستا ډله ده. او نبی علیه السلام فرمایي ټولو نه مخکې، د ټولو نه مخکې به د جنت دروازه ډبومه، زه به وډبوم. نو چې د جنت هغه دروازه وډبومه، دننه به ما ته هغه خازن دربانچي به آواز وکړي څوک یې؟ زه به ووایم چې زه فلان کې یم. وی ښه بېکه امرتو، ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې راشي نو دروازه به کولاوی، دنه مخکې به د جنت دروازه چا ته هم نه کولاوی چې ما ته دروازه کولو شي. ګوره نبی علیه السلام فرمایي نحن الاخرون الاولون یوم القیامه، اخر کې راغلی یو، خو د قیامت په ورځ جنت ته به د ټولو نه مخکې نبی علیه السلام او د هغه امت ځي. ګورې ابراهیم علیه السلام او د هغه امت، نوح علیه السلام او آدم علیه السلام او د هغه امت به هله داخلېږي چې نبی علیه السلام سره د خپلو جنتیانو امت ملګرو رب العالمین جنت ته داخل کړي. ټول وایي الحمدلله. خو خدای پاک دې مو دغه ډله کې شمار کړي. ګورې لوی عزت دی زمونږ دپاره، لوی عظمت دی. یو نیکي چې به چا وکړه نو یو په یو به وه. ستا د نبی علیه السلام د برکت نه چې یو نیکي وکړې نو یو په لسې د الله حسابوي، بلکې یو په 200 د الله حسابوي چې څونه د اخلاص زیات دی، بلکې د هغې نه زیات هم د الله درکوي. دا د نبی علیه السلام برکت دی. که ګناه چې به چا وکړه بني اسرائیلو کې په دغه دروازه د پاسه به چې سار راغی لیکلي به د شپې دا ګناه کړی، په دغه دروازه به یې لیکلي. زمونږ ګناه کوو کو پټه د چا ته پته نه لګي. دا د الله پرده ده په مونږ باندې، بلکل پټه ګناه. او چې توبه وایستله پروردګار به یې ته معاف هم کړي. دا ټول برکات دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو دا عظیم پیغمبر، عظیم شخصیت الله پیدا کړ. مونږ د هغه امتیان الله پیدا کړو. او دا حقیقت دی چې مونږ الله ته دا درخواست نو کړی چې الله مونږ د آخرې زمانې د پیغمبر امتیان جوړ کړه. دا د رب العالمین خپل فضل او کرم دی. الحمدلله دا د هغې فضل. اوس به مونږ څه کوو؟ مونږ به په تشو قصو صبر نه کوو. مونږ به دا وایو چې دغه عظیم پیغمبر مونږ له الله را کوو. د دغه عظیم پیغمبر د برکت نه الله مونږ ته هدایت نصیب کو. دومره هدایت چې په مخ د ځمکه چاته نه نصیب شوی. خو ګوره حجت هم په مونږ ډېر اوچت دی. ګورئ زمونږ خلاف څه مطلب؟ د قیامت په ورځ به چې څنګه زمونږ له فایده ډېره زیاته ده، هغه همره زمونږ به نه به تپوس هم مضبوط کېږي. سره د دې نه چې دومره عظیم پیغمبر ما در کړی و، د هغه حالات درته رسېدلي وو، د هغه عقاید، د هغه اخلاق، د هغه اعمال تا څه کړي دي پکې چې داسې مونږ نه شو چې د قیامت په ورځ دغه ښکلي پیغمبر مخې ته مونږ مخ تورن شو. ګورئ رسوا شو، ذلیله شو. الله دې دې نه وساتي.
کم دین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی د هغې موږ پابندي وکړو، د هغې موږ تابعداري وکړو، او دغه کې ستا د دې دنیا هم ګټه ده او د آخرت هم پکې ګټه ده. او که د نبي علیه السلام د دین مخالفت دی وکړه، د هغې بېعزتي دی وکړله، د دې دنیا دی هم تاوان دی او د هغې دنیا دی هم تاوان دی. هغه خو دې دی خو د دې دنیا هم تاوان دی. ورونو یو مهرباني وکړي، یو څیز باندې پیغمبر علیه السلام به ډېر خفه کېده او الله پې ډېر خفه کېږي، د هغې ګورې لږ خیال وساتئ. هغه د فحاشي بربنډتوب دا د الله ډېر بدې شي. الله فرمایي حدیث قدسي د نبی علیه السلام وایي چې الله وایي چې زما نه غیرتي ذات بل نشته. الله وایي او زما دومره غیرت دی. الله وایي دا حدیث قدسي دی لکه د یو انسان ښځه یا د هغه لور خدای دې نه کړي، الله یې مسلمان وساتي، بدعملي وکړي، نو دا پلار او دا خاون به دغه لور او دا ښځه جمدی پرېږدي. غیرت راغی که نه، او زما لور زما خور زما ښځه خدای دې وساتي مسلمان. الله وایي دقه رنګې زما بنده زما مخلوق که هغه نارینه دی او که زنانه دی چې هغه بدعملي کوي، ماله پې د دې نه زیات غیرت راځي کوم غیرت چې تا له په خپله خور او په خپله ښځه درځي. دا ګور یاد وساتئ، الله نه ما د زیات غیرتي بل څوک نشته. حدیث الفاظ دی، حدیث قدسي دی، تاله چې وسنګ په خپله حیا غیرت راځي، دارنګې د دې مسلمان السړي او د دې مسلمانې ښځې بلکې د عام انسان سړي او ښځې په دغه بېعزتۍ باندې الله وایي ماله ډېر لوی غیرت راځي. فحاشي د الله ډېره بدي شي او د رسول الله مبارک هم ډېره زیاته بدي شو. حیا یې خوښه، الحیا نصف الایمان، حیا د انسان ایمان د ایمان نیم ایمان د حیا، لویه شعبه د ایمان د حیا، شعبة من الایمان. لویه امام بخاری رحمت الله علیه حدیث راوړی دی، عظیمه شعبه ده د ایمان، لویه څانګه ده د ایمان حیا. او نن زمونږ مخلوق خدا امت ګورې د بې حیایۍ طرف ته روان دی. تاسو ورشئ وګورئ په عراق کې مونږ خفه یو، بلکل پې خفه یو. امریکا ظلم کوي، الله دې امریکا تباه کړي، الله یې د مسلمانانو د عراق او د فلسطین مرسته وکړي. خو ولې تباه شو عراق؟ د فحاشۍ د لاسه تباه شو، د بې حیایۍ د لاسه تباه شو. ورشئ فلسطین کې تاسو اوس هم وګورئ، اوس هم د هغې جنکۍ په پینټونو کې ګرځي، اوس هم پینټونو کې ګرځي، اوس هم کټ کړې سرونه جنکۍ ګرځي، اوس هم هغوی کې حیا نشته. الله رانیولي دي. ګورئ که ګناه وکړي الله به راته صبر وکړي، مونځ ونه کړي نو سزا به آخرت کې درکړي، خو دنیا کې به راته وګوري هلاک به دې نه کړي. زکات دې ورنه کړه بیا به ورته الله وګوري، خو که چېرته فحاشي او بدعملي دې وکړه قسم دې چې د دنیا کې هم درته الله نه ګوري. وګورئ تاسو مثال ته وګورئ، فلسطین کې وګورئ، په عراق کې وګورئ، دا ملکونه وګورئ که نه چې د الله رانیولي دي، په خپل قهر او په خپل غضب یې رانیولي دي. ما ته مخکې ورځو کې چا د دوبۍ قصه کوله، زما یو شاګرد دوبۍ ته جو ما ته قصه کوله، قسم دی چې وی حیران شوم چې خدای پاک. بل ورځ ما ته یو MP صاحب خبره کوله، هغه تلو دوبۍ ته، ما ته هغه خبره کوله، ما ته مولانا صاحب درته ویلی نه شم، داسې ځایونه دي، داسې علاقې دي چې هغې کې ګرځېدل سړی د ایمان نه خلاصوي. یورپ نه خلک سیل له دې ملکونو ته راځي، دوبۍ ته راځي سیل له، امریکې نه ښځې نر سیل له دوبۍ ته راځي. فحاشۍ له شراب داسې پکې میلاویږي، داسې لکه اوبه چې دلته میلاویږي. دلته به ورته ګرانې میلاوي چې هلته شراب درته مفت میلاویږي، اسان درته میلاویږي، پابندي پر باندې نشته. بدعملي او فحاشي چې څوک داسې کولو په دې میدان کې کوي پته نه لګي، سبا به دا قوم هم الله راونیسي. دویم خدای پاکه امریکا تباه کړي. امریکا ساتلې سله ده، دیم دې له ساتلې ده چې دا فحش او بدعمله خلقو له الله په دغه امریکې ظالم په لاس سزا ورکړي. هوښیار پلار هغې چې 2 بجې په جنګ شي دې پردي بچي له ډب ورکوي که خپل له ډب ورکوي؟ ووایه که نه، خپل له ورکوي. پردي له چې ډب ورکوي دا قمقل پلار دی که نه، هغه پلار هوښیار دی چې خپل بچي له څپېړه ورکوي چې ته بچې روانېولې کې. نو دا مسلمان د الله نږدې دی، دی خپل دی، هغه پردی دی، هغه له خو آخرت د لمبرو لرګی دی، آخرت کې به ورسره ګوري. خو دا مسلمان چې بدعملي کوي، فحاشي کوي که نه، الله په دا دنیا کې رانیسي او ذلیله کوي، شرموي یې. نو خدای زمونږ دا وطن د بې حیایۍ نه ګورې وساتي. زه یارېږم ډېر، یو سیلاب د بې حیایۍ را روان، یو سیلاب، او ته پته نه لګي. په نیکرو کې جنکۍ فټبالونه کوي، په نیکرو کې جنکۍ کرکټې کوي، په نیکرو کې جنکۍ ریس کوي د هلکانو سره مخلوطه. بلو په ګجراواله کې څه شو؟ ګجراواله کې هلکانو جنکۍ په نیکرو کې یو بل سره منډه وایي، او بیا د هغه د علما را پاسي او د هغې مقابله کې د هغې خلاف کوي. حکومت په هغه مولیانو باندې ګولی ورئ. ملا صاحب ستا څه کار دی چې څوک څه کوي نو کوي به دا ملک د مسلمان دی که د کافر دی؟ هسې تاسو نه تپوس کوم،
تاسو بچت اوریدلی خوا کې ستا هندستان ملک دی چې په انډیا کې د هلکانو جینکو دغسې بربند منډې والي هلته به نه اورېدلي وشوګوره په اسرائیلو کې یهودیان دي د هغې چې ته د کرکټ میچ هم لیدلی د ښځو خو څه کې د هلکانو هم لیدلی جاپان وي ترقي کو ترقي به نه کوي کرکټ پکې شته فوټبال پکې شته هاکي پکې شته نو په کار د خدای اخته یو ملک د مسلمان نوم د مسلمان د مسلمان دی ملک مې د مسلمان دی او بیا غیرت زما د مسلمانۍ نشته اسلامي غیرت زما نشته دا سوداد نن ما په اسمبلی کې هم دا خبرې وکړې دا دلته چې درته کم از کم حیا او عزت دا د مسلمان خو خپل دی که نه ما نن هم دا خبره وکړه زه مسلمان یم زما اسلامي خپل غیرت شکر دی شته دی زه مسلمان یم زما خپل ثقافت شته که نه زه مسلمان یم زما خپل حیا شته که نه او د اسلام نه ما سوا د انسان ذهنیت او د انسان عقل دا مني چې د ما لور خور د بربنډه د هلکانو سره یو ځای ریس وکړي او منډې دې ووایي د حیا څه شو د انسان صدر صاحب وی خیر دی که په نیکر کې ګرځي وی ته سترګې پټې که افسوس نه ته سترګې پټې که ابل پکې لا وی حج کې چې جینکې او هلکان خدای دې تباه کړه د دې منډو د حج سره تشبیه ورکړې حج کې دې لپاره ګرځي عمره کې دې لپاره ګرځي بربند ډولونه پکې کوي هلته هلته خدای ته جاړي هلته کوم هلکان دي کوم جینکې دي رور خور غوندې دغسې دي دواړه الله ته جاړي هغه منډې بربند ته وایي دا د حج په شان کې دي حج کې داسې دي دا هم داسې دي په دې امت څه وشو په دې قوم څه وشو په دې وطن څه وشو د فحاشو د بېدینۍ او سیلاب قسم په الله را روان دی او زه په دغه یېرېږم که دا سیلاب راغی په دې مونځ به د خدای پرې نه دي په دا زکات او په دا روژه به د خدای پرې نه دي دغه چل به کوي لکه په عراق کې او په افغانستان کې چې کومه لوبه شروع الله دې مسلط کم از کم مونږ له پکار دي مسلمانانو له چې مونږ د خپل حیا او د خپل غیرت خیال وساتو خپلې زنانه خپلې خویندې خپلې لوڼه خپلې ښځې هغې برقو کې وساتو هغې عزت کې وساتو هغې حیا کې وساتو هغې د بې حیایۍ نه وساتو هغې د بازارونو د دوکانونو د چکرو نه وساتو ممکن د الله حفاظت وکړي نور دې پکې الله خیر کړي نن سبا خو هلکانو جینکو سره موبایل سیټونه په لاس کې دي موبایل جینکو هلکانو سره په لاسونو کې دې ګرځي خدای خبر چې څه حال دی په کوم طرف دنیا روانه ده دعا کوي چې الله مو حفاظت نصیب کړي پروردګار هم د مصایبو نه وساتي الله مو د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي رب العالمین هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم جون نصیب کړي د هغې په شان ښکلی عقیده ښکلی اخلاق د هغې په شان ښکلی اعمال زمونږ الله نصیب کړي یا الله زمونږ وطن کې زمونږ په دې ملک کې دا کومه بې حیایي را روانه ده الله دا ختم کړي خدای د حیا او د پردې څادر زمونږ په خویندرونو باندې واچوي الله چې څومره مسلمانان دي خدای ته حفاظت نصیب کړي الله امریکا دا یهودیان دي الله هغې دپاره موږ سوال کوو تی مسلمانان کې که اسلام په قسمت کې نه په خپل قهر تباه او برباد کې د ټولو مسلمانانو د ملکونو په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي پروردګاره چې څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي زموږ خیر وخت کې په خولي دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پته یاد ساتئ ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار